भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। پر افغان حکومت د پاکستانی پوځ ویان سخت گزارونه او د مجاهد غبرګون ټرمپ ته د پاکستان لاسپوڅي راواخو هند سره د طالبانو دوستي بیا کفر جزئیات لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. پاکستان و افغانستان کې هیڅ حکومت نشته دی. دغه هیواد د پوځ ویان شریف چودري تیر ورځوي غونډې ته ویلي چې طالبان په خپل ځان حکومت بولي، خو هلته د حکومت په نامه څه نشته دی. چودري ویلي چې افغانستان کې 42 سلنه پښتانه او 5 سلنه تاجک، ازبک، هزاره او نور افغان قومونه دي. خو پوښتنه یې کړې چې آیا اوسنی نظام ټولګډونه دی؟ هغه همدارز ویلي چې افغان طالبانو د هندوانو غوندې بت پرستانو سره دوستي کوي او دواړه په ګډه د بلوچستان او TTP ملاتړ کوي ترڅو پاکستان نام نکړي. چودري ادعا کړې چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدله شوې ده. بل خو د افغان حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ ویان وروستیو څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی او یا د څرګندونې له واقعیت لرې او د یو مسؤل پوځي موقف له معیارونو سره په ټکر کې بللي. ښاغلي مجاهد د پاکستان له اړوندو ادارو غوښتي چې د رسمي موقفونو له چوکاټه د وطن او د افغانستان په اړه د بې منطقه تبلیغاتو پر ځای د خپلو داخلي مسایلو پر حل تمرکز وکړي. د نوموړي په خبره افغانستان د قوي امنیتي جوړښت او مقتدرې رهبرۍ لرونکی یو خپلواک او باثباته هیواد دی چې د افغانستان پر ټولې خاورې کامل حاکمیت لري. ښاغلي مجاهد پاکستاني لوري ته په صراحت سره ویلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګندونې او د ګواښ ژبه کارول افغان ملت ته هیڅکله د منلو وړ نه دی. د افغان حکومت ویان همداراز د پاکستان په اړوندو ادارو غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو حساسیت ته په کتو د مسؤلانه دریځ او سنجیده څرګندونو لاره خپله کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.